بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، همدا شیبه تاسې دیني لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ او له شمشاد راډیوي په ژوندۍ بڼه اورئ. محترم لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو په دې باندې خبرې کوو چې د بیان ازادۍ له لارې د خپلو حقونو غوښتل باید څه ډول وي. نن دې ته راځو چې د شریعت له مخې که هغه څوک خپل حقونه د بیان د ازادۍ له لارې غواړي چې لاسته راوړي، شریعت په دې باندې چوپه خوله نه دی پاتې او ټول خپلو پیروانو ته هغه لارې په ګوته کړي او هغه لارې ورته ښودلي چې باید په څه ډول خپل حقوق لاسته راوړي. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب راسره دی. کور دی ودان چې له ځانه سره یې لرو. تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. هغه قدرمن اورېدونکي چې همدا ګړی زموږ غږ له شمشاد راډیو څخه اوري، کولی شي په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 611 شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هرکله راشئ. رب العالمین میں داسې ذات دی چې موږ او تاسې په رحمتونو باندې انشاءالله او په برکتونو باندې شامل حال کې تاسو ته قدرمن لیدونکو د ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. شیخ صاحب راځو، هر څوک کوشش کوي چې خپل حق لاسته راوړي د بېلابېلو لارو نه. نن دې ته راځو چې هغه څوک چې د بیان د ازادۍ له لارې غواړي چې خپل حقوق لاسته راوړي، لارې څه ډول دي؟ شریعت ورته کومه لار انتخابوي؟ وبالله توفیق. الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المنورين للظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وشفيعا وبعد. د شریعت مقدس داس یو جامع دین چې د هر برخې دپاره آداب او حدود ټاکلی دي، هر کړنې ته یو عنوان لګولی دی، د دنیا د ژوند دپاره مفصل مفسر واضح قانون لیږلی، دستور لیږلی او انسانانو ته د ژوند ټولې هوساینې برابرې کړي او حتی جزئیات الله بیان کړي. دا خو لا پرېږده چې دا یو ډېره مهمه مسله یې وهمه. لومړی دا چې رب العالمین انسان چې آزاد طبیعت او د آزاد مزاج یو مخلوق پیدا کو، نو له ابتدا د پیدایش نه هلته موږ ته دا راوښودله چې کائنات د آزادۍ د بیان حق لري. اول کې چې دا پیدا کیږي، راځو هم دې بحث باندې لږ پاتې کیږو چې الله رب العالمین موږ تاسو پیدا کړي او پیدا کولو چې آدم علیه السلام. نو هلته د آزادۍ د بیان یو ښه نمونه د مفسرین ذکر کوي چې کله رب العالمین دا اراده وه چې بشر پیدا کړي او د ټولې ځمکې صلاحیت ورکړي. وإذ قال ربك للملائکة إني جاعل في الأرض خلیفه. ملائکو ته رب العالمین وایي چې زه په دې مخ د ځمکه باندې یو سرپرست د ځمکې پیدا کوم. ځمکې خلافت او مسؤلیت او دا ټول ورته سپارم او داسې څوک به وي چې د کائناتو کې نسبت مکرم به وي او د ډېرو خوبیانو او د ښېګڼو لرونکی به وي. دا د رب اعلان
اوس د ازادۍ د بیان دا ټکی ملائکو هلته د رب العالمین په وړاندې یو عرض وکړو یعنې دغه باندې مونږ د بیان د ازادۍ تعریف صادقېدلی شي یعنی چې الله حکم فرمایي چې زه خلیفه پیدا کوم په ځمکه نو بس ټول ملایکې چې چپ وي نو بس کار کېدو که نه خو ملایک هلته چپ پاتې نه شو خپل غږ یې پورته کوي اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء څومره عیوب یې زموږ بیان کړو او ښه په جرات یې بیان کړي او چې لا عموم نه په موږ باندې داسې حالت واچو موږ نه فساد کړی و هېڅ هم نه و کړي خو دې مخکې د مخکې نه دومره دوی مهارت او فراست درلوده رب العالمین ته وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نو دا په خپله د ازادۍ د بیان یو عنوان دی او موږ چې یو که نه ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک موږ ستا تسبیح او تاسو تقدیس بیانو یا رب تاسو ته پاکي بیانو نو دغه انسان به څه کوي اوس دا د فایده پکې څه ده قصه په خپل ځای خو دلته مونږ ته الله پاک د دې قصې ذکر کوي قرآن کې چې هلته د ملایکو په زړه کې یوه خبره وه ملایکو سره یوه خبره وه د زړه تعبیر مې وکړو چې دا عام مونږ دا وایو خو هغه یې پټه پرې نه خوه نو تاسو ته د شریعت په رڼا کې دا حق دی چې خبره به په زړه کې پټه نه ساتئ او دا به تاسو د دې اظهار کوئ چې دې ته مونږ د ازادۍ د بیان بهترینه بیلګه ویلی شو اوس د انسان د پیدا کېدو نه مخکې داسې یو فرمان چې الله صادر کو هلته د بیان د ازادۍ غږ پورته شو نو هلته دا غږ پورته شو او دا غږ الله داسې سکوت مهر باندې ونه لګو چې به چپ شي الله جل جلاله دوی د قناعت دپاره وایي د قناعت دپاره وایي چې انی اعلم ما لا تعلم که دلته خو دا وایي چې دوی باندې سکوت مهر لګولی او ملایکې خولې ورباندې کړی د تاسو وایي څه چې زه څه کوم به زه فاعل مختار خو دوی خپل نقد وکړو اعتراض یې وکړو خپله غوښتنه یې وړاندې کړه هر څه تعبیر چې ورته وکړي نو الله ورته وایي انی اعلم ما لا تعلمون زه چې په څه پوهېږم په هغې تاسو نه پوهېږئ دلته د څو ټکو یعنې بارز کول یا هغه د عنوان په حیث باندې لګول دا ډېر ضروري دي تفصیل ته راځو شیخ صاحب خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورئ وعلیکم السلام ورحمت الله مهرباني پوښتنه وکړئ خورې او تاسو غږ وروره زه اورم زما یو پوښتنه ده چې شیخ صاحب ماته جواب راکړي مهرباني مهرباني پوښتنه وکړئ دغه زما یو سړی او زما خاوند ته یې ویلې ښه زما خاوند ښځه هم لرو ده خو کور یې هم لرو ده خو زموږ بچي نه وو بیا یو ښه بیا دغه شو هغه سړی زما خاوند ته ویلې وی ته د چل وکړه چې ته ښځه وکړه زه د مصرف در کوم او زه هر څه در کوم زما خاوند جیب شو ښځه یې وکړله اوس هغه سړی پښیمانه شو اوس مصرف یې نه ورکوي اوس دې سره اوس څه شی وکړو موږ د خدای غریبه شو د یو لږ زیارت نشته او دا سړی چې دی په خپل خبرو باندې پښیمانه شو مصرف نه ورکوي نه 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 او تاسو بچی هم نه لرئ نه 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 دا اولې ښځې دی بچي نه وو اوس دویمه ښځه چې وکړله هغه ورته ویلې چې واده دې زه کوم هر څه دې زه کوم اوس هغه په خپلو خبرو باندې پښیمانه شو وایي زه درته پیسې نه در کوم هېڅ شی هم نه در کوم اوس موږ څه شی وکړو دې سړي سره سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه شیخ صاحب راځو موضوع هغه چې شیخ صاحب اول عنوان پکې دا دی چې که هر څومره یو مشر د کور او بیا هم داسې مشر د یو کلي
د ولسوالۍ او بیا د هیواد په سطحه چې یو تصمیم نیسي نو دا د خپل تصمیم نیولو نه وړاندې دا خپل مربوطه خلق دا په جریان کې اچوي ځکه چې دلته که چېرته دوی په جریان کې واچولی شي مخکې د دې نه چې هغه کار انجام شي نو د خلکو سوال او د هغوی اعتراض د هغوی غوښتنه هغه جواب شي وروسته د عمل نه بیا که څوک نقد او اعتراض کې هغه حق نه لري جواب به شوی او که چېرته یو کار وشي هغې نه وروستو بیا مشوره کوي یا د خلکو نظر غواړي نو دا د دې آیات د اصولو نه خلاف دی معنا دا چې رب العالمین چې خالق لا یزال دی موږ چې په اوله پاره کې دا آیات ګورو داسې حتی الوسع دا تفاسیر راواخلې مخې ته یې کېدي نو دا یو آیات ګورې هر تفسیر کې یو عجیب معطر خوشبویه بیان دی چې موږ ته د ژوند کولو طریقه را ښودلې ده او دغه برخه چې موږ کوم د ازادۍ د بیان عنوان ورکړی دی دی نه پکې پوره واضحه کړې ده دا یو دویم دا ده چې د تا په زړه کې هر څه خبره وي دا به په هغه مجلس کې وایې دا اصول دي او چې دلته خبره زړه کې بس خبره پټه کې بیا پسې شا خبره کوي په نور مجلسونو کې خبره کوي نو دې ته وایي غیبت او تخریب دا اسلام مردودوي سخت ردوي چې دا کار ډیر بد کار دریم عنوان دا دی چې د چا اعتراض وي د چا غوښتنه وي د چا خپل هغه اعتراضي بیان وي هغه ته به معقول منطقي قناعت ورکوونکی جواب به ورکول دا درې عنوانه چې په یو ملک کې وي په یو هیواد کې وي په یو علاقه کې وي هلته د کامیابۍ راز پکې پټ رازو د ازادۍ د بیان دویم یو تاریخي برخه ته سورة یوسف کې هلته د یوسف علیه السلام چې په کوم کور کې و او نو د هغې کور مشر عزیز المصر به ورته ویل مالي مسؤل او د هغه میرمن چې وه هغه زلیخا نومېده نو زلیخا ځینې داسې کړنې هلته په دارالسلطنت او دارالحکومت کې وکړې چې هغه د انساني معیار خلاف او انساني معیار د حکومتي معیار خلاف نو هلته د دې دا کړنه چې زه دا په دارالسلطنت کې د وزیر میرمن د صدر اعظم میرمن نو چې څه کوي دا د دې حق دی دې ته پرې نه خوا بلکې وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین ګوره څومره په سختو ټکو دا آواز پورته کو څو میرمنې چې د دارالسلطنت کې ذی حق وي چې د وزیرانو میرمنې وي هغوی دغسې کړنه په ارګ کې د ټول هیواد بدنامي بلله او بیا په داسې یو څوک چې عفت د چا سوال لاندې راولي نو دوی چپې پاتې نه شوې په دې معنا چې دا خو د مشر وزیر میرمن ده چې څه کوي به که نه او نو بس ویل چې دا میرمن چې ده دا بس غلط کار کوي دا لګیا ده تراود فتاها عن نفسه دې څه بد فعلونه شروع کړي دي بد ارادې لري په دارالسلطنت کې او دا دومره د شهوت او د نفساني قوې د اثر لاندې راغلی ده چې هغه انساني کرامت یې په پښو لاندې کړی انا لنراها فی ضلال مبین موږ یې ګورو چې دا پوره ګمراه ده ګوره فی ضلال مبین دا دومره تریخ الفاظ چې دا په ګمراهۍ ښکاره کې ده له هر وجه نه دا ګمراه وه ځکه داسې کار کول د یو هیواد د یو وطن په دارالخلافه او دارالسلطنت کې چې هغه د ټول هیواد د بدنامۍ سبب کېدلی شي دا خو د چا حق نه دی دلته څوک استبداد چلولی شي هله شابئ نو هغه زلیخا چې دا حالت واورېدو
نو فورا د زجر د تهدید د وهلو ټکولو فرمان صادر نه کو بس هغې خپل ترتیب جوړ کو چې زه اوس به دوی ته زه څنګه قناعت ورکوم کیسې په خپل ځای وکړو نو بس دا دوه عنوانونه د قرآن شریف مخې تږدو اوس د رب العالمین د کلام نور ورق یاړو چې د دې باره کې یعنی د بیان د ازادۍ په واسطه باندې خپل حقونه تثبیتول خپل حق غوښتل دا د یو فرد شرعي مشروع حق دی اول شیخ صاحب اول ته راځو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله आवाज نه درځي ستاسو غږ راځي مهرباني پوښتنه وکړئ ورور یو پوښتنه مې درلود څلور پوښتنې مې درلودې یو دا چې خور مې اول کال روژه چې وه نو یوه روژه ونیوه بیا کمزورې وه ډېره نشوې نیوی نو دا نورې پرېښودې چې زه یې نه نیسم او بله مې دا پوښتنه درلوده چې نظر مو نیولی و نو اوس مونږ وایو که دا کار وم شي که نه نو مونږ کولی شو مونږ وایو چې دا کوم نظر چې نیولی دا نه کړو او بله مې دا پوښتنه چې کار کې ډېر مشکلات دي نو داسې یو عمل راته وښایئ چې زموږ د حاجت پوره شي بله پوښتنه او بله دا پوښتنه وه چې ما مونږ ویلي وو چې دا کار هم شي نو مونږ دې ځای ته ځو یا دا کار کوو نو دا خو به نظر کې نه راځي چې مونږ ویلي نظر نه دا هم څنګه ویلي وو لکه مونږ لکه داسې مې نه ویلي چې دا نظر دی خو مونږ ویلي چې دا کار به کوو دا نو یعنې دا خو نظر کې خو به نه راځي نظر دپاره خو صحیح نیت نیول کېږي که نه دا کار هم نظر کې راځي یعنې تاسو داسې ویلي وو که دغلته تاسو داسې ویلي وو که دلته لاړ شو نو دغه کار کوو همداسې ده نه مونږ ویلي وو دا کار یعنې یو کار مې دا کار زمونږ شي نو مونږ دې ځای ته ځو دا یعنې دا کار کوو دا نو دا خو نظر کې نه راځي که نه نظر ته خو به صحیح نیت کړې که نه دا هم نظر کې راځي سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه شیخ صاحب راځو موضوع ته اول تاسو ویل اول چې کوم خلک د قرآن شریف د واضح آیاتونو چې د بیان د ازادۍ حق یې ورکړی خپل پیروانو او دا حق دوی په کار نه راولي نو د دې څو هغه منفي عواقب او انجام او دا بیا مخې ته راځي اول چېرته ستا د مشروع حق غوښتنه وي ته د بیان د ازادۍ نه ګټه نه پورته کوې او په مجالسو کې د خپل مشر د خپل والد د خپل ولسوال او امیر په خلاف خبرې کوي نو یو خدا ده چې ته د یو خطرناک ګناه مرتکب شي چې هغې ته وایي غیبت او ته پوره بېزړه بزدل او بیکاره مخرب هم یې تخریب کوي او دا یو برخه او بل دا ده چې ستا حالت به د ښه کېدو په ځای باندې بدۍ طرف ته ځي کوم آیات مو چې تلاوت کو په خطبه کې رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې کله دا د آدم علیه السلام د پیدایش خبره وشوه دوی دا خپل اظهار د نظر چې وکړو د دغې قانون د تشریح دپاره رب العالمین قرآن کریم کې څو ځای فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله پاک جل جلاله به د دې آیات دوه معناوي واضح او صراحت دي په تفاسیرو کې یو دا ده چې ان الله لا یغیر ما بقوم الله تغییر نه راولي هغه څه چې د قوم سره دي اول دا برخه ونیسو نعمتونه الله درکړي الله جل جلاله په یو ښه قانون باندې نازولی د قرآن د چتر لاندې ژوند تا ته نصیب کو دا الله دنه نه اخلي حتی یغیروا ما بانفسهم تر څو چې دوی راپاڅېږي هغه تغییر کړي ناشکري وکړي د الله د نعمتونو قدرداني ونه کړي
بغاوت وکړي نو الله ترې نه دا نعمت واخلي. ځکه دا یو لوی نعمت دی د الله جل جلاله طرف نه چې الله پاک جل جلاله ته په داسې یو خاوره پیدا کړی چې هغه کې د اسلام هغه اثار له اجدادو نیاکانو نشته. اسلامي ټولنه ده، عفت، حجاب، ابرو، عزت دا ټول پکې محفوظ دي. بس دا د دې ناشکري وکړي په خپل هیواد باندې، په خپل استوګنځي باندې، په خپل کور باندې، په خپل ټاټوبي باندې، نو دا نعمت د نه الله واخلي. الله دې اواره کړي در په در چې ورته وایي. بیا ګدایګر شي، بیا به ګرځي، بیا به څوک د یو ناستې ځای هم درته نه درکوي. ځکه خپل خاوره خو بیا خو خپله خاوره ده، دا یوه برخه. دویم بالعکس د دې ترجمه هم کېدلی شي چې الله در باندې بد حال راوستی دی او هر څه ګډوډ دي او ته د ده جوړښت دپاره اقدام نه کوې، هسې تنبل لاس تړلی ناست دی، نورو ته ګورې. الله دې تا دغه حالت نه تغیروي. مثلا تا باندې فقر دی او ته په کور کې ناست یې او زړه بړستن دې په ځان اچولې ده، بچې الله یې راته د اسمان نه راغورځوي د کړکیو نه، الله تا تغییر نه درکوي، ته به همداسې پروت یې. خو چې ته یو اراده وکړې، یو تصمیم ونیسې، یو حرکت وکړې او خپل ځان الله ته وسپارې او د کور نه بهر راوځي. او زموږ په کتابونو کې مشهوره ده چې کم کس تېرېدو نو یو کس همداسې غلی ناست نو ده پې سلام وانه چو، نو چې هغې طرف نه راځي نو دا کم ډکی راخیستی په دې ځمکه کې داسې شی جوړوي، نو بیا ورته سلام واچو. پوښتنه یې وکړه چې هغه اول ځل وایه وخت کې ته بیخي جامد وې، اوس مې ولې صرف یو حرکت خو کوې که نه لګیا چې هسې ژوندی نو ته لایق د سلام یې. نو ان الله لا یغیر ما بقوم، هغه مصیبتونه، تکلیفونه، مشکلات چې په تا دي الله یې دنه نه لرې کوي حتی یغیروا ما بانفسهم. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام. سلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب یو دوه پوښتنې لرم. مهرباني پوښتنه وکړئ خورئ. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا کومې دعاګانې تاسو د تلویزیون په مخ وایي، آیا تا موږ هم کولی شو چې ووایو چې د الله پاک مبارک نومونه دي هغه هم دي او نورې دعاګانې هم دي، آیا دا موږ کولی شو کور کې ووایو؟ بله پوښتنه مې دا ده چې زما یو ورور دی ډېر نافرمانه ده او مونځ هم نه کوي، که شیخ صاحب د ده په باره کې کوم ذکر کوم شی راوشي؟ بله پوښتنه لرئ؟ نه مننه. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو، چېرته مه ځئ له خپرونې درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام. سیرت صاحب تاسو سلام او شیخ صاحب ته سلام ده. وعلیکم سلام. تم ستړی مه شئ. مهرباني پوښتنه وکړئ. ژوندی اوسئ. سیرت صاحب زما دوه پوښتنې دي. لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې کله په یو کور کې یو ماشوم تولد کېږي دنیا ته راځي، پلار کولی شي، کاکا کولی شي غوښې او تازان وکړي؟ او بله پوښتنه مې دا ده سیرت صاحب چې په لاس د چت کې ګوډۍ راځي، داسې کارتون پکې راځي، آیا دې سره لمونځ کېږي او که نه؟ په څه شي کې؟ په لاس د چا کې یو کارتون پکې ځي او راځي، داسې سانیګر غوندې اکشن ورکوي، آیا دې سره بله پوښتنه؟ نو ژوندی اوسه بس همدغه دوه پوښتنې وي. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي. شیخ صاحب راځي ځینې خلک د بیان د ازادۍ په نوم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په بهانه د مقابل جانب توهین کوي، که نه؟ هغه یو نه یو قسم ظاهرا ښایي چې زه خو خپل حق غواړم او دلته د بیان ازادي هم شته دی، خو د دغې نه په استفادې سره مقابل جانب توهینوي. شریعت دې ته اجازه ورکوي؟ سیرت صاحب محترم، د بیان د ازادۍ دا خلوص د زړه پورې تعلق لري. چې د زړه غوښتنې خوله د هغه ښه ترجماني کولی شي. یعنې کله چې ستا یو حق وي او قانوني، نو د زړه د درده کم آواز وباسي، آواز هغه بیا خوله ښه تعبیروي. یعنې دا معنی چې هر عادي کس هم پې پوهېږي چې دا د زړه غوښتنه ده. او کوم وخت کې چې زړه کې مرض وي او هغه عقده وي
بیا چې کله د الفاظ هم دا وایي نو هغه الفاظو نه معلومیږي دا چې د ده اصلاح مقصد نه وي د ده خپل عقده او ضد او عناد دی چې یو مشر توهینوي نو شریعت دا نه مني دا رد دی د شریعت له نظره ګوره د بیان د ازادۍ دپاره خپل شروط دي یو پکې دا دی چې الفاظ کم کاروي د دې به خپل خیال ساتي او کومه غوښتنه چې وي د هغې دپاره به صحیح جملې ترتیبوي ځکه دا خبره په خپله دا د انسان د انسانیت دا ترجماني کوي بل دا چې هغه څه چې ته بیانوي ستا درد چې کوم وي هغه به حقیقت باندې بنا وي شپږمه پاره قرآن کریم کې رب العالمین فرمای لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله نه خوښي د خپل آواز پورته کې دا بد شی چې د شریعت دا مظاهرې نه دي دا شریعت نه خوښوي داسې چغې مغې دوکانونه سوځوه او منډې وه او سرکونو باندې ریشخند وه دا صحیح طریقه نه ده او دا یو حدیث هم دی چې په آخر زمانه کې به د غزواګانې او د کافرانو مقابلې په مظاهرو کېږي هلکه مظاهرې وکړې مردباد او په مردباد زندهباد باندې کار نه کېږي عمل په کار دی او چې دا د مظاهرو په نوم باندې کوم شی یاسې چغې وایي نور خبره معلوم نه وي الله وي دا الله نه خوښوم دا چغې مه وایي الا من ظلم مګر هغه څوک چې هغه مظلوم وي واقعا او دغه حق پایمال شوی دی حق په ښو لاندې دی حق مسلم دی او خپل آواز پورته کوي که هغه د میډیا د لارې که هغه د منبر د لارې تر څو پورې چې هغه مسؤل کس ته دا پیغام ورسیږي بیا په دغه کې الفاظ به داسې نه وي چې د چا سپکاوی وشي او د چا هغه حد کې حرمت وشي او انساني کرامت د سوال لاندې راشي یو مېرمن خوله ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنها د دې یو مشهور واقعه د موږ بار بار ویلي دي دا یو ځل حضرت عمر صاحب ته وایي چې امیر المؤمنین تا سره مې څه کار دی امیر المؤمنین د یوې ډلې د صحابه او مشرانو سره په لار روان دی دا مېرمنې د دې لارې نه راګرځئ امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه د قد نه دنګ او لوړ سړی نو دا سر یې داسې ټیټ کړی دی او غوږ نیسي او هغه ورته لګیا ده هغه مېرمن نو ډیر وخت ونیولو خو اصلي خبرې کولې په کم نقد چې په امارت باندې کم چې په امیر المؤمنین باندې نقد دی ورته ټول ویلې مشران صحابه ولاړ دي چې امیر صاحب نو کله چې دی د خبر نه فارغ شو نو ورته چې صاحب دلته ډېر مشران خلک ولاړ او تا دونه منتظر کوئ نه دا د دوی حق دی په ما باندې او دا مېرمن تاسو نه پیژنئ چې د دې خبره الله فوق العرش اورېدلې ده دې که زه تر ماښامه ودرولی وم زه ورته درېدم غوږ مې ورته کېښودو صرف مونځ ته ترېنه تلم چې مانځه وخت و هغه مونځ مې کو بیا راتلم غوږ مې ورته کېښوده دا د دوی حق دی چې دوی باید مونږ نه دا غوښتنه کړې وه او خو هغې ښځې چې کوم الفاظ کارولي په کتابونو کې چې وګورې ادب دی تحقیر پکې نشته نو دا بیا د یو مشر خبره چې د زړه نه راووته دی رعیت هغه هم بیا د مشر رعیت د مشر زړه ته ورغورځېږي مننه شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم صورت محترم تاسو سلامونه شیخ محترم سلامونه مهرباني پوښتنه وکړئ خورې صورت ما پوښتنه ده چې څوک د قضایي روزې ونیسي که نه لکه نیت د قضایي روزې وي او بیا ووایي چې دا مثال د زما نفلي روزه ده دا روزه ته کېږي او که نه نه څنګه اول نیت د قضایي کړی وي نیت د قضایي کړی وي بیا مثال سبا یا بله ورځ چې دا روزه ته غواړم مثال نفلي کې حساب دی شروع کړی نه ښه او بیا دوه ورځې پس وایي چې دا د نفلي شي دوه ورځې یا سبا یا مثال دوه ورځې پس وایي چې دا زه غواړم چې دا نفلي کې حساب شي ښه بله پوښتنه بله پوښتنه زموږ یو خور د مولوي صاحب دعا ورته راته وښیه چې خدای مثال دې ښځې کې بحث کړه چې خاصدارانو پسې راوړي دعاګانې کوي وظیفې که خو لکه داسې خاصداران چې ورپسې نه راځي خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات که شیخ صاحب راځو که چیرې ځینې حقوق د بیان د ازادۍ د لارې لاسته راوړل کیږي
خو په بعضې وخت کې کیدای شي د بیان ازادي محدوده وي یا محدوده شي شریعت بدیله لار څه ښیي انسان ته او دا هم د شریعت له نظره چې کله ستا مشروع حق وي او ستا ټاکلی د شریعت له نظره حق وي نو هلته بیا جانب مقابل ستا خبره نه اوري ستا مسلم حق نه درکوي نو بیا دلته زمونږ د پیغمبر صلی یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې امیران به بیا راشي یو زمانه کې چې تاسو باندې د هغوی څه حق وي تاسو نه اخلي هغوی خپل حق اخلي مشکات کې دا حدیث باب الاماره کې او ستاسو چې کوم حقوق وي هغه نه درکوي دا راتلونکی دی دا په دنیا کې کیدونکی ځکه دی چې پیغمبر وړاندوینه کړې داسې څوک راغله زموږ په حکومت کې چې مثلا زمانه خپل حق غواړي چې د رعیت باندې ولس د حکومت کوم حق هغه اطاعت دی اطاعت دی مثلا عشر دی مالیه ده او نور هر څه چې دوی کوم دغه د حقوق د حکومت دولتي وظیفه در باندې انجاموي او پخوا به عسکري 2 کاله لازمي کېدل مفت او دوی ستا حق نه درکوي نو زموږ شریعت وی تاسو به دلته بغاوت نه کوئ او لاس به توپک ته او تورې او سلاح ته نه اچوئ تاسو به د صبر نه کار واخلئ ځکه د حقوق پیمالېدل دا اسهل او آسان دي نسبت د تخریب د حکومتونو او دوی ته به د اصلاح دعاګانې کوئ چې الله دوی اصلاح کړي بس غلطه باندې روان دي ځکه که یو ځل یو جوړ نظام چې دغه عیبونه پکې دي دا وړنګېدو نو هغه لږ څه چې در سره دي ستا عزت او ابروم هر څه په نورو هیوادونو کې بیا خرڅېږي او دا موږ تجربه کړه سیره دا په ټوله نړۍ کې داسې وشو د عباسي خلافتونه اموي خلافتونه عثماني خلافتونه دوی په مابین کې داسې خلک پیدا شو دا کار غلط کړي دا اول د عثمان رضی الله عنه مثال درته عثمان رضی الله تعالی عنه باندې نقد و چې دا کار کې دا خوارجو څه پروګرام جوړ کړو د حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت راوړانګو ورپسې راغله د مصر نه وغیره نه ولیده چې حالت څنګه شو دومره وینې وبهېدې چې مدینه هم په وینو ولړل شوه مکي حرم هم په وینو ولړل تر بغداده پورې معصومې وینې توی شوې نو دغه وجه ده چې تاسو به بیا دلته بدیل لارې یو خو اول کې ابتداء به تاسو صبر کوئ بغاوت به نه کوئ دوی ته به د خیر دعا کوئ امام مالک رحمت الله علیه وایي که ما ته الله پاک داسې ووایي چې ستا یوه دعا ده په دې عمر کې درته قبلوم زه به هغه دعا د خپل باچا د اصلاح دپاره وکړم دا دلته به دې نه کار اخلئ بیا به هغې نه وروستو تاسو د خپل علاقې د مشرانو د مشورې د لارې نه به د خپل حق غوښتونکي یاستئ بدیله لار صبر او دوی ته د دعا کوم راځو دې ته دا خو د رعیت هغه مسؤلیت شو راځو د چارواکو او د حکومت مکلفیت ته دوی د شریعت له مخې څومره مسؤول او څومره مکلف او څومره دغه خپل رعیت په حق لري چې دوی د خپل رعیت هغه غږ چې یا د بیان ازادي نوم ورکول کېږي یا د هغې هر غږ چې دی چې دی په خلاصه ټنډه او په ورین تندي باندې واوري دی د شریعت له مخې څومره مکلف دي سیرت صاحب سوال خو ستا څو مختصرې جملې دي خو د دې ډېر تفصیلي جواب دی اول یعنې دې تشریح ته ضرورت دی که یو څوک په دې باندې د زړه نه ایمان ولري چې زه مشر یم او د رعیت په ما باندې څومره حق دی بس د خپل کلي جومات ته به لاړ شي غوږونه به کش کړي او 2 رکعته لمونځ به وکړي استعفا به ورکړي دومره زیات دا ډېر سخته دی داسې اسانه کار نه دی سیرت دا د امت مشري ده او سبحان الله چې د امت په 2 کسانو باندې ته مشرې او د هغوی حقوق تانه پایمال شو نو اول که چا خپلې دروازې د رعیت په مخ وتړلې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به دوی باندې د جنت دروازې وتړل ختم شو دوی د جنت د تلو نه محروم پاتې شول بل دا ده چې کله په غرب او شرق کې ستا د حکومت د چتر لاندې یو یتیم
په جړا وږی ویده شه په ورځ د قیامت به تا سره محاسبه کیږي اول به دا عمره راغوښتل کیږي ودرېږه او دا رعیت ورته وایي چې شابئ د نو اوس غوښتنه کوئ نو دا خو ګوره په ویدو باندې کیږي ځکه د موږ په تاریخ کې چې ګورو چې تر څو پورې د دې مستعد څوک نه و دې مقام ته نه وړاندې کېده ګزام به یې غلط دا وایي څومره مسؤلیت چې د هر څه دومره چې یو شي فضیلت دي هم دومره خطرناک نو چې د دوی د 15 میلیونو 50 میلیونو نفوسو مشري کوي دا هر یو کس به تانه په ورځ د قیامت پوښتنه کوي او تر هغه پورې به ستا قدم د محشر په میدان ونه خوځېږي تر څو د دوی جواب ورنه کړي د دوی ټولو داسې اسانه کار خو نه دی نو بنان په هغه کما حقه حکومت کول نو دا سیرت صاحب داسې کابل کې غټ غر کم یو دی اوقو نه ایمان غواړي دا په 1 کیلو ایمان 2 کیلو ایمان او 1 کیلو دا مشري نه کیږي دا پیسې ډېر خوږې دي موټر ډېر خوږ دی وزارت ډېر خوږ دی دا تور شیشې والا خو بیا بل خوږوالی بیا پکې چکرونه او پیسې او بیا بنډلونه دا ډېر سخت دی نو د قوي ایمان خاوند چې بیا د دې عهدې نه وتلی شي غیر د هغې نه غیر له هغې نه چې قیامت لا نه راغلی په قیامت کې په دنیا کې به د قیامت د راتلو نه مخکې دا مشران الله پاک په داسې غضب گرفتاری بیا چې یعنی شرمنده به مي خزي دنیا والآخره هم د دنیا شرمندگی به هم د آخرت او تاریخ دا ثابت کړ مننه شیخ صاحب اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مولوي صاحب زه مریم له کابل څخه یم زه یو پوښتنه لرم مهرباني زما 2 مورانې دي یوه مور مې چې ده هغه مالداره ده او یوه غریبه ده نو مشرې مور ته مې خپل پلار حق ورکړی دی نو هغه چې نه زکات وباسي هغه کولی شي چې زکات زما کشرې مور ته ورکړي خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکوي شیخ صاحب راځو لیدونکو پوښتنو ته یو ورور پوښتنه رالېږلې موږ 3 ورونه یو پلار مور مړه دي 11 کاله کېږي زه مریض یم زما مصرف په دې 2 ورونو شته اوه سیرت صاحب دلته اصول زموږ دین وضع کړي دي چې مثلا مصارف د یو کس په خپل اولاد والدین ورونو په اقرباو په ترتیب کم چې عصبه دي په دې باندې شته دی او هغوی چې څوک مصرف هم کوي د هغوی دپاره هم الله لوړې درجې او عالي مقامونه وعده کړی لیلا وایي چې یو سړی زما خاوند ته ویلو چې ته ښځه وکړه بله ځکه بچي نه لري چې زه مصرف درکوم دا پاڅې ته بله ښځه یې وکړه اوس ورته هغه وایي مصرف نه درکوم د یو شرعي جواب دی وطني دواړه باید ورته وشي وطني جواب دا دی چې پردي شعلې ته به قرت نه سولی دا خو ډېر غلط کار کړی چې د چا په جیب به نه دوکه کېږي دا خو غلط کار کړی شرعي جواب دا دی چې مؤمنون علی شروطهم دي کم مؤمن چې عهد وکړي یو تعهد یې وکړي په هغې باید وفا وکړي واوفوا بالعهود دا مسلمانانو کې ډېر لوی نقصان دی که دا شرعي پرېکړه ورسره کړي چې هو بالکل مصرف زما دی نو بیا دا په ده باندې مسلم حق دی چې ترې نه باید دی ورته نه ترې اوس باید ورکړي کائنات وایي چې خور مې اول کال روژې خوړلې ډېره کمزورې وه څه باید وکړي نو اوس هغه به کمزوري به ختمه شوي انشاءالله سیرت صاحب بیا قضایي یعنې کفاره نه کېږي یعنې هلته ورباندې دا کفاره نشته چې شپېته روژې د ضعف د کمزورۍ د وجې نه یو هغه پکې راغی مطلب هغه کفاره چې یو په شپېته د هغه ورته محوه شوله نو مطلب خپله 10 ورځې 9 ورځې غالبا چې خوړلي هغه به قضایي راوړي وایي که نظر هم نیولی او څوک یې پوره نه کړي نو نظر واجب دی که نه قرآن کریم ولیوفو نذورهم قرآن دا امر کړی چې په نظر به تاسو وفا کوئ نظر په مرتبه د فرضیت کې دی واجب فرض یو شی دی د عمل په لحاظ باندې دا په تاسو باندې واجب دی حتما به په نظر باندې وفا کوئ حاجت لپاره دعا وشته حاجتونه مختلف دي نو چې څه حاجتونه دي الله دې ورته پوره کړي بله پوښتنه دا وایي داسې موږ ویلي وو که دا کار وشو پلانکي ځي ته ځو خو نیت هم پکې د نظر نه و دا نظر کېدلی شي او سیرت صاحب یو اصول دی چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي ټول زده کړي هر کړنه چې مشروط په یو عمل شي یعنې هر عبادت چې مشروط په یو شرط شي نو بیا هغه دې ته نظر وایي بس دا په خپله نظر دی که زما مریض جوړ شو زه روژه نیسم او که دا کار وشو زه به دا کار کوم بس که الله راته دا کار وکړه زه دا کار کوم دغه کار په تا باندې بیا واجب دی نظر دی که تا الفاظ د نظر ویلي او که نه یې ویلي بله خوره پوښتنه ووایه کومې دعاګانې چې تاسې د ټلویزیون د لارې خلکو ته ښایي
یا موږ د اسماء الحسنا باندې چې کله غږیږو تاسو لیدونکو سره شریکوئ دا 100 ځله ووایي 200 ځلې دا ټولې موږ ویلی شو کور هو سیرت صاحب زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسماء الحسنا په هکله چې کوم فضایل ویلي دا د شریعت حق دی موږ صرف انتقال کړی کولی شي تاسو هغې نه ګټه پورته کړئ ورور مې نافرمانه دی او مونځ هم نه کوي نو الله دې ورته هدایت وکړي تاسو دعاګانې کوئ د حلال رزق تلاش کوئ دا ډېر اثر کوي او دعا وایي چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم اصلح في ذريتي سمسور وایي چې کوم کور کې ماشوم پیدا شي پلار یا کاکا یې ورته اذان کوی شي غوږ کې سیرت صاحب محترم پخوا خو نه کېدو ښه ځکه علماو بس هغوی ته به دې وړو چې اذان وکړي اوس علما ټول وزارتونو ریاستونو ته لاړ ته مجبور ورور اذان به کوي هغوی ټول لاړه صاحب کروزین دی موټر دی کاشپاش دی اوس مونږ نه یو او چې نه یو نو ماما هم کولی شي پلار او کاکا هم کولی شي خو چې اذان صحیح وکړي بله پوښتنه دا وی که د چا لاس کې ساعت وي او هغې کې کارټون ځي راځي پروا نه کوي په دومره وړو وړو خبرو مونږ نه خرابي خدای تاسو ته انصاف درکړي نادیه وایي که چا نیت د قضایي روژې کړی وي روژه ښه نر غوندې ونیسي بیا 2 ورځې پس به یاره که دا نفلي کې حساب شي نه دا کار به نه کوي دا چل په شریعت کې نشته ښه شریعت واضح دین دی چې په کوم نه د عبادت تمام شما خلاص شو بس اوس ورته بیا نفلي اوس ونیسه که نه هغه تیاره قضایي وه خو دې کړې ده ختمه د هغې نه وروسته په نفله نشي تبدیلولی البته په جریان کې لا د علماو خبره شته دویم د بخت د خلاصون په لټه کې دي وایي کومه دعا ووایو چې بختونه خو خلاص دي خو رواجونه خطرناک دي ښه بخت خلاص دی د ټولو او الله تاسو ته بیا نور بختونه خلاص کی هغه تاسو چې کوم شی غواړئ هغه بختونه اخري پوښتنه شیخ صاحب جالبه پوښتنه چې دومره په اتفاق دی الله دې ټول دغسې په اتفاق لري مریم وایي چې زما 2 میندې دي یوه مور مې مالداره ده هغې ته خپل پلارنی میراث ورکړ شوی دی ځکه مالداره ده نو غواړي چې زکات وباسي ویې دې بلې مور ته مې ورکوی شي نه دا چل ونه کړي دا خو د یو جیب نه بل جیب دی ښه دلته نشي کولی ځکه دا یو کور دی مشترک نو او که سره بیل شوي اوس بعضې میندې بعضې د یو چا ښځې هغې بیلي فقط میړه مصرف راوړي ده ته یې ورکوي هغه ته یې ورکوي که داسې بیلي بیا خو په هیڅ صورت باندې یعنی خپل بنه و دا زکات بنه ورکړي دا زکات بهر راوباسي هلته ډېر مستحقین دي ښه خپل بلې ته څوک زکات نشي ورکولی مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي له تاسو مننه کور مو ده ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله بریالي اوسئ له لیدلو مو مننه